او دا چې چا وي نسوار مباح دي دا خو لږ مال راوله چې د لیډي ته کم توجه ته چې وایې نسوار مباح دي راشه خبرې سپینې سپینې کوو ته د کتاب نه وایې زه د سوشل میډیا نه وایم توجه زه وایم نسوار د مسواک ضد دی تالاشي به لم پاسې به یوم نه اوس د جیب نه وباسمه توجه هغه پولیس والا څه شي ما سره چې راغلی هغه ګنمن ته دغه زه ودرېږم اوس زه وایم نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکېږي نسوارو سره خوله ووایي نسوارو سره خوله نسوارو سره خوله ماشومان وایي نسوارو سره خوله نسوارو سره خوله مشران نه وي د هغې په جیب کې 15 کیلو پراته دي خو تاسو ووایئ نسوارو سره خوله اور تاسو ووایئ نسوار سنت دي که مسواک سنت دي ووایه 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 او چې دا دومره ښه شی دی که نه ای کاکا ای جي صاحب ای ماما چې دا نسوار دومره ښه شی دی صبر وکړه زه پریکټیکل کوم که نه ته هم ټیک ټاک کې توجه چې دا دومره ښه شی دی نو شونډه کې څه لږ دی حلوا تې جوړه که د مرکز ته یې ورسوه په پلیټونو پلیټونو یې وخوره توجه او پخوا چې پښتانه جومات ته راتلل نسوار به یې کوم ځای کېښوده دا مشر ووایه کوم ځای پیزار چپلو کې بار به سپلو چپلو کې کېښوده پښتانه هغه پښتانه و چې مسجد ته یې نسوار نه راوړه په چپلو کې به یې کېښوده خبرې په شاپر کې پلاسټک کې نه و قاري صاحب په ډبي کې و یاد هم شي هغه سر د هغه ډبي په سر کې به آینه هم لګېدلې وه شیشه لکه پخواني مشران نسوار کول نو کله کله به په هغه آینه کې خپله بیوټي م کته بیوټي توجه نن پښتون راغلی سره د نسوارو جومات ته دې مونځ م کوي چې الله اکبر یو لاس یې په جیب کې نسوار څوک پټ نه کړي تا سره د نسوارو غم دی د ایمان غم نشته توجه او د نسوارو یو بوجې په 20 روپۍ شوه په نسوارو کې ما پرون په 400 کې بیان کوو نو په نسوارو کې هم کوالټۍ دي که نه ماشاءالله یو باچا خان نسوار دی یو مومن خان نسوار دی یو راکټ نسوار دی یو سام نسوار دی لکه د مار سام نسوار دی پته نشته چې دلته کوم نسوار مشهور دی کومه مرجانه واوره مرجانه واوره توجه نسوار سنو جی صاحب د نسوار یو بوجې په 20 روپۍ ده په څو ما میتھمیټکس ویلي د ورځې 15 بوجې شوې نو 100 روپۍ شوې څومره او د میاشتې 3000 روپۍ شوې د یو کال د دې پښتون د نسوارو خرچه 36000 روپۍ دی څومره دا نسوار ضروریات دي که فضولیات سرګټ ضروریات دي که فضولیات سټوډنټان ته پبجي فری فایر لای لډو ضروریات دي که فضولیات توجه نو چې موږ نسوار نه توبه وکړه په کال کې څومره بچتو شو 36000 روپۍ څومره بچتو شو صرف په نسوارو کې مې درله مهنګۍ ډي تکړه دا چې دا نور خرافات پرېږدو دا مسواک اخلی که نسوار دا 36000 روپۍ زه ریکویسټ درخواست کوم دا 36000 روپۍ د دې ماشوم په مستقبل خرج کړه د په تعلیم خرج کړه دله قلم بالپین واخله دله دوات واخله دله کاپي واخله دله کتاب واخله دله بسته واخله دا 36000 روپۍ په مسجد او په مدرسه په فقیرانو مسکینانو غریبانانو خرج کړه ظالمه 36000 روپۍ ستا د نسوارو خرچه ده توجه مسواک اخلی که نسوار اور مسواک غورځوی که نسوار جومات نه دی مدرسه م نه ده مسواک غورځوی که نسوار زر وغورځوئ داسې د پردې نه خوا وغورځوئ زر راواخلئ زه هم تالاشي اخلمه بلکل رئیساروم هم بلکل شابه اوس وغورځو دا تاوان خو در کومه وغورځو شابه زر ماشاءالله دغه شان یې غورځوئ جزاک الله کوله دغه شان ماشاءالله شاته مه ګور ځان له سټ ماتې ځان له سټ ماتې ویم سټ دې ماتېږي توجه شرمېږي نه زما مستقبل تباه کې زما د پرایمري د میډل د های د سټوډنټ لایف زندگانی تباه کې پلار چې چرسي بچې به چرسي پلار چې پوډري بچې به پوډري پلار چې شرابي بچې به شرابي د دې مستقبل دفاع وکړه زما د سټوډنټ دفاع وکړه زما د مستقبل اور پخوا که به چا نسوار هم کول د کشرانو مخکې به یې کول ووایه کول به حیا دې څه کړه باجو والا هغه حیا دې څه کړه نن اوس خو ښه پلار دی پلار زوی ته وایي بچې ته راکړه یو چونډی ښه پلار یې ته د زوی نه نشه غواړې دې وجه نه اور هغه ورځ نږدې ده الله به خیبر پښتونخوا د منشیات ختموي زه د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې هیډ IGP معظم جان سواري ته سلام عقیدت پیش کوم چې د منشیاتو خاتمې دپاره الرټ فورسز
سرچ اپریشن شروع کو موږ د منشیاتو خاتمه کې د حکومت حمایت هم کو حکومت سره تعاون کو به ان شاء الله